ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. دی آیات کې د رتلن کې قومونه د پورا نصیحت چې دنیا ترقی د پورا هم ایمان او تقوا حاصل کړي او کچېره د کلی وسیدن کې ایمان راوړوي او پرهیزګار شوی وای نو میش بو خامخا پدې باندې د اسمان او ځکه برکتونه خلاص کړي وای پرانستلي وای او لیکن دوی تکذیب وکړ نمیش دوی د هغه عملینو په سبب ونیول چې دوی کول. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آیا د کلی اوسیدونکي له دې نه بېغمه شوي دي چې په دوی باندې زموږ عذاب د شپې روشي په داسې حال کې چې دوی ویده وي. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. آیا د کلی اوسیدونکي له دې نه بېغمه شوي دي چې په دوی زموږ عذاب په څاښت کې روشي په داسې حال کې چې دوی لوبې مشغولتیا کوي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا نو دوی د الله تعالی د تدبیر نه بې ویرې دي پس د الله تعالی د تدبیر نه صرف توانی خلق بې ویرې کیږي. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا اشکاره شوی نه ده هغه کسانو ته چې د مځکې د مخکینۍ اوسیدونکي نه وروسته دی د هغې وارثان ګرځي. که چیرې موږ غوښتلی نو موږ به دوی ته د دوی د ګناهونو په وجه سزا ورکړې وای او موږ به د دوی په زړونو باندې مهر ولګوو بیا به دوی هیڅ نه ویني. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دغه کلی دی چې موږ ایتو ته څه خبرونه بیانوي او بېشکه دوی ته خپلو رسولانو ښکاره معجزې راوړې وې نو دوی کله هم داسې نه وي چې په هغه څه ایمان راوړي سبب د څه چې مخکې یې تکذیب کړی و. همدارنګه الله تعالی د کافرانو په زړونو باندې مهر لګوي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. او میش په دوی کې د زیاترو هیڅ وعده نه ده پیدا کړې چې دوی پرې وفا کړې وي او بېشکه میش د دوی زیاتره نافرمان د وعدې متوین کې پیدا کړي دي. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ورسته لدی نمیش فرعون او د هغه سردارانو ته موسی علیه السلام ولږه د خپل آیاتونو سره نو هغه په دې آیاتونو سره ظلم وکړ نو ته وګوره د ورانکار انجام څنګه شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. موسی علیه السلام وویل ای فرعون بېشکه زه د رب العالمین له طرفه رسول یم.